د خوست ښاروالۍ ریاست له لوري د ښار اړونده ورغه کلي په مسیر د 670 متره په اوږدوالي د لښتیو شپږو پلچکونو د شهید مطیع الله لیسې په مسیر د 15 متره په اوږدوالي هوایي پل 14 متره په اوږدوالي پیاده روونه د ښاروالۍ ریاست په داخل کې ډیپو د مال منډۍ 250 متره په اوږدوالي د لښتیو جوړول او کوچي سرای څخه تر کاروانسرای پورې د ګلدانونو جوړول او یو شمېر نور عمراني پروژې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې په یاد پروژو ټول ټال 10.1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د اسلامي امارات د بودیجې څخه ورکړل شوې. د ښاروالۍ مسؤلین یادې پروژې ډېرې ګټورې بولي او وایي چې په دې سره به په اړونده برخه کې د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. د افغانستان اسلامي امارت د خوست ښاروالۍ شپږ هغه عمراني پروژې ګټه اخیستنې ته سپاري چې دې ته په دې ښار کې ډېر سخت ضرورت و. دغه شپږ پروژې چې دي تقریبا په دې باندې شاوخوا 9 میلیونه مصارف راغلي دي. خوستښاریان د خوښۍ په څرګندولو سره د ښاروالۍ د روانو او ترسره شویو پروژو ستاینه کوي او وایي چې د یادې پروژو په پلي کېدو سره به ښاریانو ته په اړونده برخه کې سهولتونه برابر شي. دغه پل چې جوړ شو دغه پل دومره زیاته پیدا وکړه چې دا غازی کې په زرهاوې ویړ کې تیریږي دا غلیار بیخي بان کړه تر یې بل منزل نه استخبارات پر دال یار په بان شو خال کې د زیاته لوی ستونزه و. دا پل کله اوس خو ګټ استخستن د اوس پر لشه کچره دغه استیک استفاده ونه وکړو رغه استفاده د پلان وکړو او ویړ کې په خپ توګه په وځي په ناوځي دغه نه به ان شاء الله میک تو سډر زیاته پیدا ونه. من ډیر خوښ یو مخکې به ډیر ستونزه و کوچني ماشومان موټر وان د موټرو زیات هیر به به اوس موږ ډېر خوشحاله یو دا تونل موږ تجربه شوی موږ لاندې تونل په سسته. د یادولو وړ ده چې د خوست ښاروالۍ ریاست له لوري د ښار په مختلفو ساحو کې د ټولګټو پروژو چارې دوام لري چې د ځینې کارونه بشپړ او ځینې ګټه اخیستنو ته سپارل شوي دي.